نو عزتمند د مرګ نه بعد حالات روان دي. الله رسول فرمای یجاء بابن آدم یوم القیامه فیوقف بین ید الله عز وجل. د آدم بچای و رویست شي او د رب په مخ شوی ودرو شي او داسې ویلوړ وي لکه د اړې اوزې بچای د اوزې بچیکای چې بچای ولور شي درېدای نشي داسې ویلوړ وي. او الله جل جلاله براه راست پښتنه ونه کوي. الله رسول فرمایي چې ولیس بینه و بینه ترجمان. د دغه بنده او د الله په مابین شوی ترجمان نه، وکالت و نه، سفارش و نه، براه راست و رب د دغه بنده نه پښتنه کوي. یا ابن آدم اعطیتک، ای د آدم بچیا ډېر څه مې در کړي وي، وحولتک په ډېرې شیې مې مالک جوړ کړی وی، وانعمت علیک ډېر نعمتونه مې در باندې کړي، فماذا صنعت څه دې کړي دي متلشکینن مخې ته کا. دغه سړی په جواب شو ورته ویي چې یا الله زمانه یا رب جمعته، کیم څه دی چې مو ته روی مو خو زیر لګول او جمع کول مې، وسمرته بیا مې په تجارت لګولي زیاتول ما مو ویل چې ډېره شي، چاته 1 لاک روپیې رب ورکړي بیا هغه کوشش کوي په کاروبارې پس لاکینه 1.5 لاکینه ونه جوړای. وی چې ربه مو ته دی چې سرو کړي زمانه مو جمع کول به مې په تجارت لګولي زیاتول مې، وترکته اکثر ما کان. یا الله چې په مرګ ګرځېدل مو نه خو ډېر څه پوتې شل، فرجعنی آتک به کله. یا الله مور واپس کا چې د هر څه درته راوړو یا الله. بیا الله رب العالمین ورته فرمایي چې مو تو باندې اعطیتک وحولتک وانعمت علیک فماذا صنعت لی. ډېر څه مې ډېر وي، ډېرې شیې مالک وی، ډېر نعمتونه مې در باندې کړي، څه درته راوړي دي هر ته مخې ته کا، دلې دې څه راوړي دي هر ته مخې ته کا. حدیث مبارک شرطي دی بیا ورته وی چې یا الله مو بیا دنیا ته واپس کا چې دا څومره څه مې کړي چې هلته راوړو. بیا الله تعالی ورته وی چې د مو بنده ډېر نعمتونه مې در باندې کړي، په ډېرې شیې مې مالک جوړ کړی وی، ډېر څه مې در کړي، څه درته کړي دي هر ته مخې ته کا. دی وی چې یا الہ العالمینا مو واپس کا دنیا ته آتک به کله چې زه هغه هر څه درته راوړو. الله رسول فرمای فاذا لم يقدم خيرا قط فيمزى به الى النار. کله چې د سره نیک عمل وي نه چې په یغ شي رب ته مخې ته کی د په حق شي جهنم فیصله وشي به جهنم په لاس کوي. عزتمند دنیا پولیس ته چې کله نسی بلو سے تحت کړي دراچای، د رب پولیس ته چې کله نسی لو سے تحت کړي نه دراچای، خله ته داسې لوس درنا کی کاټا ګوتا په ځنی بدلا کی او داسې زیر ور کی چې لون د جبړا مکمل روزي او په وجود و کپڑا نه داسې کشتی په شوای وغه فرشته ته دواړه لوسینا جوړا کړي دغه انسان چې رحم ور بندو کا رحم ور بندو کا رحم ور بندو کا. هغه فرشته په جواب شو ورته رحمان په تو رحم نو پوچ نوم یې رحمانو میش سے کی چې په تو بنده رحم وو. و حدیث مبارک شرطی چې میرستر گاوه یو میل مزکه تر ارکیزا شوی یو روایت شه 2 میل ارسی راوی وی میل په دوه معنی سره استعمالیږي، د مزکه په ناپ تول تا میل وی او دسترګ چې په تیرېږي دغه تا میل وی. دا وی چې موته دا پته نشته چې د الله رسول چې میل یې کړه یا 2 میلینا چې هغه شلمچې یې کړه دا کنه دغه د مزکه ول ناپ تول ول میل یې کړه دا چې دمر میرستر ګرټیټا شوی او د انسانانو داسې سوځای او د وجود خولې وي، چاوې د شانګري رسای، چاوې د ټیټي رسای، سیکوې د سینې رسا ملې رسا په شډي بي، سیکوې د خولې رسا دا په شډي بي. د خور تکلیف په دا تکلیف شه 50,000 کوله سړی مبتلا وي. او رب څنګه عزتمند پیشي یاد اسې دي. الله رب العالمین ته جواب ورکوي، ترجمان وانه وکالت وانه سفارش وانه دا نشه ورته ویله چې زه پینو زه خبر نو. عزتمند دا حالات مخې ته روان دي، مخې ته عزتمند دا حالات روان دي، ډېر سنګین سنګین حالات دي. ټوله دنیا انسانانو جمع د محشر په مایندون شه میرستر گاوه یو میل مزکه ترکیزای په وجود باندې کپڑے نه. الله رسول فرمای نریناوه سنتیاں نه او سخته سختی وی، سخته گرمی وی،
50 زره کوله یوه ورځ دو ټول خلک پریشان وي ټول خلک پریشان وي داسې حالات وي جوړ وي حدیث مبارک شریف دریمي چې د خلکو ډېر تکلیف د وجې نه ډېر پریشان شي بله میون شوی دا خبره سره وکړي چې د تکلیف نه خلوص شي چې الله یې صوب شي کړي وی چې به خلک ورشي آدم علیه السلام ته و آدم علیه السلام ته ووایي چې ته الله رب العالمین اول انسان جوړ کړی ټولې دنیا انسانونه پلور یې الله رب العالمین روح در پی کړه ده فرشتې د پوره ته مسجود جوړ کړی فرشتې سجدا درته کړې نن چې کوم میش تکلیف شي دا ته وینې رب ته سوال وکړه چې رب کائنات حساب کتاب شری کی وی عزتمند حدیث مبارک شر دریمی چې آدم علیه السلام مبارک ورته وی چې نه مو د غنم دانې په باره کې معنی شوم چې دا ما کامونه خوړلې شوې و نن رب داسې ناراض ده چې په دا نمک شانه داسې ناراض و نو بیا وروسته داسې ناراض وي تاسې بل نبي ته ورشئ تاسې نوح علیه السلام ته ورشئ یو خلق نوح علیه السلام ته رجمع شي نوح علیه السلام ته خبره مخې ته کړي نوح علیه السلام ورته وایي چې نن رب داسې ناراض ده چې په دا نمک شه نه داسې ناراض و نو وروسته داسې ناراض وي ناراض شي و هر نبي ته الله یوه دعا ورکوي هغه دعا مو د خپل قوم د هلاکت ته پوره استعمال کړي دو نو نفسي نفسي مو سره د خپل ځون فکر ده دا چار زه نشه کوئ بل نبي ته ورشئ ابراهیم علیه السلام ته ورشئ بیا په دا سختي شی په دا شوی د ټولې دنیا انسانان جمع به دا ټول خلق روشي نوح ابراهیم علیه السلام ته چې تو خو د الله رب العالمین خلیل یې ابراهیم خلیل الله د الله ملګری د الله دوست یې د کومې حالات او پریشانۍ شي چې میږ تو ته مخې ته دي رب ته سوال وکړه سفارش وکړه چې الله رب العالمین میږ باندې سوقیات کې و حساب کتاب شری کی ابراهیم علیه السلام مبارک ورته وایي چې تاسې بل نبي ته لوړ شئ هر نبي سره خپل نفسي نفسي ځون فکر وی تاسې بل نبي ته لوړ شئ هغه ورته وایي چې موسی علیه السلام ته ورشئ موسی علیه السلام ته نو موسی علیه السلام مبارک ته خلق روشي موسی علیه السلام مبارک ورته وایي چې نه الله کیم ناراض ده په دا نمک شه داسې ناراض شوه نه ده نو بیا وروسته داسې ناراض شي و مو یو نفس قتل کړه ده چې د هغه امر موته نه وشوه تاسې داسې وکړئ چې عیسی علیه السلام ته ورشئ دی مو د واس خبره نه ده نفسي نفسي وکئ عیسی علیه السلام ته خلق روشي عیسی علیه السلام ورته وایي چې دی مو د واس خبره نه ده زه د خپل میر مریم سولان کوم نفسي نفسي به خلق روشي حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته امیشتو سے نبی ته حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته چې ټول رجمع شي به هغه روان شي د رب کائنات د عرش مخې ته په سجدا باندې پرېوځي او داسې سجدا وی داسې وی د الله تعریف وکړي الله رسول فرمای چې مو باندې د الله تعریفینا خلوص شي د الله تعریفینا الله رسول شری کی شری وی کی الله رب العالمین غصه او قهر ټانډه شي به ورته وی الله پاک چې ارفع رأسک یا رسول الله سر چیکا سل تعطا غوړه څه شی غوړې تو ته میلاویږي هو شفاعت کوا چې چا د پوره شفاعت کوي شفاعت به د قبلېږي وده ته ربا د کوم تکلیف شه خلق مبتلا دي دا حساب شي دغه ته شفاعت کبرا ویل شي و یو د خپل امت ته ګناهګورې د پوره شفاعت ته الله رسول دغه د پوره شفاعت کوي یو حدیث مبارک شر دریمي قربان د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نا دنیا نه تلا دا امت یې ګټله دا دنیا نه تلا دا د حسن او د حسین غم یې دومره نه کړه لکه د خپل امت غم یې چې کړه دا الله رسول فرمایي چې مو سره رب وعده کړی دو مو سره الله وعده کړی دو چې مو په امت شوی او یا زره کسون بغیر د حساب نه الله جنت ته داخلای او د هر زره سره او یا زره کسون نه الله تعالی بغیر د حساب نه جنت ته داخلای نو دا ټول چې سره جامع کې دا سالیر عربه او اتیالاس کورډه انسانون چې دغه سره حساب کتابه نه کړي دا جنت ته داخلي دا یو وعده الله رب العالمین سره کړی
موتو د پوره ورسره کړي دو 100 لاک ټول صحابه چې سره جمع کې 100 لاک دي چې خالي خپل ملګري غم واخو 100 لاک غم یې کړه وا ها د خپل امت ټول امت غم د ټول امت غم د ټول امت غم یې کړه دا نو دای عزتمند دی و دای وی چې دغه نه بعد الله تعالی مو سره دی دا وعده کړی دو چې درې لا په خلق و د جهنم نه ترچی گاو استراب لاپا کما علی کو بشان هی چې د شان سره سرنګ لایق وي دمره الله رب العالمین د الله رسول په شفاعت باندې ولا رسول یو حدیث مبارک شردریمی الله رسول فرمای چې مو شفاعت ته امت ته هغه ګناګور خلق لاره دا چې کبیره ګناه شه مبتلا یغه د پر شفاعت کوي الله رسول یو صحابي دی الله رسول مو ته سفارش کوي وی چې سفارش و درته کوي دی الله رسول به په محشر میندون شه د چیرې لاټاو وی چې د پولیس سرات څنګه مې کسا قاضی شه نشله میلاو وی چې د میزان تله څنګه مې کسا قاضی شه نشله میلاو یا رسول الله الله رسول ورته فرمایي چې به مې د حوض کوثر څنګه کسا په درې زوی شو زه خامخا ته په لوس درته سخت زوینا اوله مرحله ټول دنیا انسانون جمع حوض کوثر بندے اللہ رسول یہ بو ورکای چاہتا جام ملاو شکیم خوش نصیب تا اختوی دے ہمیشہ دے پورا بیا تندہ نو لگے دی دا زیوا ساخ زوی وی خلق وی ڈارے جی دکا چا حدیث مبارک شدریمی چا حوض ہر نبی دے پورا اخپل حوض وی دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیغ دے پورا دے اخپل حوض کوثر دا دا سے پا لائن وی کسون ورتا وی لوڑ وی فرشتے پا گاڑی شی دیغ لائن نا وی زنا کسون بارتا ہو بوزی اللہ رسول ورتا فرمائی چی دا خو ممال گری دی مصحابہ دی مو امتیون دی دا سرانگے ہو بوسیے فرشتے ورتوی چې یا رسول الله تو ته پاته نشته چې تو نه بعد دی کی مې چاره کړی دی و دغه نه بعد بار ته نه وبوسی دی لاین نو دا دی واده سختی زوی وی چې جام ملاوي دی کنه ملاوي دی پور راسېږه مې موته جام ملاوي کا د لاین نه بار یوستشن دغه چې انسان ته خپل اعمال هر څه مخه تای و دوام ساخ زوی د میزان تلا دو میزان تله څنګه چې کله فیصله کوي چې دا سړی جنتی دا یا جهنمی دا به چاته بل سے کی یود نه او په دریام زوی په دغه دواړه نه خطرناک زوی هغه پولیس راتا و ان منکم الا واردها دغه دنیا نه چې کله هغه دنیا ته منتقل کیږي نو دغه لیار چې کیمه د په پولیس رات په جهنم باندې پوس لیار دو جهنم باندې پوس لیار دو د مسلمانانو شعار دادا چې کله مسلمان مؤمنین په دلیاره باندې دریمی به داوی په خلو باندې رب سلم سلم رب سلم سلم به ډېر داسې چې په تیر وشي خوش نصیب و ډېر داسې چې لون دی ور پریوزي و لون دی جهنم ده نو دا درې خطرناک زوینا دي او په دغه درې زوی شاده سره چا غم ده امت غم ده صحابي ته چې په دغه شمه لاټاوه میزان تله څنګه والا رسول تشای کوي د فاطمه بیبي اعمال ته ویلوړ وی چې یاره چې پیل نشي هغه ته الله رب العالمین خپل یو مقام ورکړه د جنت ته شزینا سردار دو فاطمه بیبي حسن و حسین ته درېدلی چې یاره چې هغه علمال نمالون د لوړه نشي چې جهنم ته لوړ شي نه حسن حسین خو د جنت ته ځوانونه سردارون دي ابوبکر صدیق ته ویلوړ وی چې د ملګرا مې چې پیل نشي نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د انبیاء کرام نه بعد په ټوله دنیا انسانونه شه اول نمبر بنده افضل ترین انسان هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا وی چاته ویلوړی عمر ته ویلوړی نه عمر رضی الله تعالی عنہ په باره شو الله رسول فرمای لو کان بعد نبیا لکان عمر مون بعد کا نبی طلاب عمر رضی الله تعالی عنہ وی چاته ویلوړی عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته ویلوړی عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ تبوک ته چکیما چاندار وړي نو الله رسول فرمایل ما ضر عثمان بن عفان بعد اليوم عثمان بن عفان د نن ورځې نه بعد کنه اعمال نو کې د جنت تلل د پورا دا کافی دو صحابه کرام د پورا خټول جنتیون دی الله تعالی د جنت وعده ور سره کړی چا د پورا ویلوړوي میزان تل څنګه دا ګناګور امت ته پورا ویلوړي چې دا سنې چې دا پاساو شي حوض کوثر څنګه پولیس رات څنګه ویلوړي چا د پورا ګناګور امت ته پورا چې ګناګور امت په پاساو نشي سمرا الله رسول د خپل امت سره مشفق او مهربانو او د خپل امت یې غم کړه ده د قبر او د آخرت غم یې کړه ده د جهنم نه د بچ کول غم یې کړه ده الله رسول ډېر پریشان و د امت په باره الله رب العالمین تسلی ورکوي لعلک باخع نفسک علی آثارهم
ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا تو زون حالک کوي یا رسول الله په دا خبره چې د خلک ایمان ته ویلې نرسي. الله رسول داس د سینا خوټېدله د غم د وجې نه د خپل امت په حق شه، د خپل امت په باب شه، د خپل امت ته پورا یو ور د الله رسول کیر ته روغی. اما عائشه رضی الله تعالی عنها چې ولید ورته یا رسول موته دعا وکا، الله رسول دعا ورته کوي اللهم اغفر للعائشه ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اعلنت وما اسرت. یا الله د عائشه مکشه ورسته پټ جوا ټول ګناینه معاف فرما. عائشه دمره خوښه شوه چې سر نه سه پړکای روندا. الله رسول ته چې عائشه مو په دعا خوښه شلې یا رسول ته په دعا وی چې عائشه والذي نفس محمد بيده په ذات مې د قسم چې محمد مصطفی روح ته د په قبضه او په قدرت شدا د کیمه دعا مې چې تو تا وکړله دا هر فرض منځونه بعد خپل هر امتی دې پوره دا وکړو. خپل امت یې دمره غم او دمره فکر کړه نه خپل امت ته رهبری دې پوره سمره خوري الله رسول تیرې کړي دي. کله وطن چاته خوان نه ورکوي مکه پرې شیدو د الله رب العالمین د طرف نه نبوت ملاو شو، قرآن پیلاو کول، امت شه تبلیغ کول، دغې دپاره کومه تکلیفات چې پر خلو شول رب ورته وویل چې دا کله پرېږده چاته خپل کله خوان نه ورکوي. نو الله رسول عزتمند دغه امت دپاره ډېرې خوري په ځوان باندې تېرې کړي دي. بخاري شریف شه یو حدیث ته الله رسول وایي چې سبا وخت لمینځ وکړو به مخر وړو به ویل چې چا څه خیب خو نه دا لیدله یو چا خیب لیدله ورته بیان وکړه الله رسول عادت مطابق تعبیر ورکړ. یو ور د الله رسول داسې پوښتنه وکړه او د هغې نه بعد یې وویل چې ویګا شپې دوه کسان مو ته راغلل په خیب شه. به یې مو ته وویل چې چیک شه چیک یې کړ وایي چې سا وایي چې سره راون شلي وایي چې په یو سړي باندې ورغلي چې یو سړی پرېته او بل سړی د خپلو ششه غټ کوڼه ده ورته چیک کړی ده او په د سر باندې یې پولي او چې په سر باندې یې پولي د سر یې داسې سره چتني چتني شي او کوڼه داسې لرې لوړ شي او چې به دی بیا پسې لوړ شي کوڼه پسې روخلي او چې بیا کوڼه پسې رسوي ورته رسېږي به د سر بیا جوړ وي د بل سړي به بیا ورته چیک کي به بیا پولي به بیا بل لرې لوړ شي به بیا پسې روخلي به بیا پولي. چې ما ورته ویل چې سبحان الله دغې دوې فرښتې ته مې دا سیک دی چې ویې ویل چې یا رسول مخ شه سه وایي چې مخ شه سره راون شلي وایي چې مخ شه مې یو سړی ولید چې داسې پړ مخ یې پرېته او یو بله سړی په باندې لګیا ده او داسې کونډه په لوټ شوی ده داسې خولې ته ور وچایي دغې جبړې ته به داسې زیر په باندې ورکوي دغه مخ رسه ورسیري به پیزې ته ور وچایي د چیچیني رسه به دا دغه رسه پر وسیري به دغه سترګې ته ور وچایي به دا پر وسیري به بیا دا بل طرف ته بدل شي به دغه ځای ته ور وچایي به دا وسیري به سترګه راوسیري بیا به دا پیزه راوسیري. چې مور ته چې سبحان الله دا سیک دی چې الله رسول چې هغې کسونه وویل چې مخ شه دریمه یا رسول الله وایي چې مخ شه سره روانې وي چې یو تنور و تنیر غوندې کیایي و ژور خو د تنیر غوندې خولي یې داسې وړه وه او لوند یې داسې سره تپاړ غوندې و. وایي چې کله مې ورکتل هغه ناستې چغې او پریودینه وه اوزینه راتلل وایي چې کله مې ورکتل کنې وایي چې په هغه شی نرینه او ښځینه لاند لغړ وي او یر بال و یر و داسې چیګول او ټیټاولو په ایر شوی دی سوځېدل او دی یا کیمې کیکې او پریودینه کول. وایي چې مو ویل چې سبحان الله دا څه شی دی وایي چې ورته ویې ویل چې مخ شه سه وایي چې بیا مخ شه سره راونې وایي چې یو تلو هغه راویوي چې مو ګمان داسې ده چې الله رسول ویل چې تکسیر ولکوي نه پاشه یو سړی و په غوړه باندې بل کاس ورته ویلوړو به هغه ویل امبیر والی چې غوړې ته وررسېده به د سره ډېر کوڼي به وه کوڼه خولو یې ورویته کړه کوڼه به وروویسته خولې ته به چا خولې ته ورغی به بیا دا داسې په شلوړو به بیا خولې ته ورسېده به بیا د هغه نه بعد بیا ورته په لامبې لامبې په وینې شي به بیا چېر رسېده به بیا کوڼه خولې ته خولو یې ورویته کړه به ور وچو چې مور ته ویل چې دا څه شی دی وایي چې ورته ویل چې یا رسول الله مخ شه دریمه وایي چې مخ شه سره راون شلي وایي چې یو سړی مې ولید داسې بد صورت او بد شکله چې داسې بیا مو چېرې نه ده لیدله وایي چې او یر بال ده پا باندې یر بالایي او پیکي ورکوي او ګډ په باندې ریامېږي وایي چې مور ته ویل چې دا څه دی وایي چې مخ شه دریمه وایي چې مخ شه سره تلي مخې ته یو بوغ روغی یو کښله بوغ روغی سرسبز او شاداب موسم بهار ګلون لګېدلي دي یو چیک سړی و پسې دمره چیک چې په مو سر یې لیده نه دی چې ګولې دی وجنه او اړیکې وړیکې پر بدل وي وایي چې مو پته وکړله چې دا سیک دی وایي چې ویل چې مخ شه دریمه مخ شه
وی چې مخ سره رواني وه ونه وه په ونه باندې چیک شلي په هغه باندې چې پوس ورسېدلې ایره یو شهر و هغه شهر داسې جوړ شو چې یوه خښته د سرې زرې یوه د سپینې زرې وی چې موږ ورسېدلې دروازې ته خوله تشلې چې ننه ورنوتلي پاشه داسې خلک وي چې نیم وجود و شک شله صورت ته انسان و د نیم و بدرنګ و سو وی چې هغې ته وویل شول چې آیر تاسې په دا نهر شولم بېډې وی چې پاشه رلم بېدل روغل وی چې کنې برابر شل چې مور تو چې داسې کړي وی چې یا رسول الله تو د امت ګناهګور خلک هغه ګناهونه و نیک اعمال و سو وی چې او دا چا په شوي لوړ دا جنت عدن ده جنت عدن واسه پوس مې وی چې وکتل وی چې یو محل و د اوریځې غوندې تک سپین وی چې مور ته چې دا څه شی دی وی چې ورته ویل چې دا ټول محل ده په جنت شی وی چې ویر نشم وی چې نه یا اجازت نشته وی چې مور ته ویل چې الله دا په تو سره رحم وکړي ډېر مو عجایب ولیدل په دا شپه شی څه شی وي وی چې هغه والا چې په روغله چې هغه کاسې ورته ویلوړو په غټ کوڼي په سر باندې ویشته د هغه سړی ده چې د قرآن علم یو کو عمل یې نه و په باندې او بیا ویې خبیوله شو لمینځ یې نه کوو دغه سړي ته رب داسې سزا ورکوي دغه سړي ته رب داسې سزا ورکوي چې لمونځه نه غافله شو وی چې هغه دوام کاسه چې داسې خولو یې څیرله شله سترګې وی چې دا هغه سړی و چې سبا وخت یې کېرنه وویته به دروی خورول په ټول عالم شوی دروی خوره کړ ویګا ته ورتله او دا هغه سړی ده خصوصا په داسې د میډیا نه ډېره کمزوري کېږي دا پته نه لګی چې دا صحیح خبر ده غلط خبر ده درویغ خبر ده رښتیا خبر ده وا په ټول عالم شې ویډېږي یا خدای به په باندې خوښېږي یا چې مول د پلونکی پروګرام دومره لرې لرې لوړ دومره لرې لرې خو لوړ د ټول پروګرام په باندې خوښېږي خو تو ته پته شته تو ته الله رسول څرنګه سزا میلاویږي چې درویغ وي وا لرې لرې د خبر پیلاو کېږي دا دې زوی ته دغه خولې ته وې چې امټاو راچېږي و دا وې سیره شي د مخ راسه د سترګې وې ورتېرلی شي پېزې وې ورتېرلی شي د یو طرف ول بل طرف همیشه د پوره وې دا سزا ورته میلاوېږي هغه سړي ته چې څوک درویغ وي و هغه درویغ یې تری کېږي په امت شي په خلک شي ویډېږي وی چې هغه دریم زوی چې هغه کیای غوندې و نرینه ښځینه لاندې غړي وي په شی هغه الله رسول ته وایي چې هغه دوه کسان چې دا په دنیا شه هغه ښځینه و هغه سړي وي چې زناکار ښځینه او زناکار سړي وي دا په دغه هیر شه الله تعالی داسې سزا ورکوي وی چې هغه سړی چې هغه داسې په د سرې وینې په تلو شو وی چې دا سودخور سړی ده په دنیا شه سود کوي سود اخته الله تعالی داسې سزا ورکوي وینې په تلو شرسي و خولې ته کوڼه ورچوو شي وینې په تلو شرسي و خولې ته کوڼه ورچوو شي وی چې هغه یې باندې چېر بدلېده باد صورته شکل یو وی چې هغه د جهنم دروغه او مالکه د جهنم فرشته ده وی چې چیک سړی چا په بوخ شو وی چې د ابراهیم علیه السلام ده ورسره وړیکي وړکي وی چې د هغه وړیکي بچیون دي چا په وړیکولي شي مړه شوي صحابه کرامو ویل چې د الله رسوله د مشرکونو ول وړیکي بچیون وایي ورسره که خالد مسلمان ول الله رسول ورته وفرمایل چې نه اوای ورسره مسلمان ول وای ورسره کافرون ول وای ورسره نو عزتمند دغه حالات دي نن میشتو سه عزتمند په دنیا شه فکر وکړي د خپل ګناه د ځون سره خیال وکړي د ګناه نه ځون بچ کړي خپل الله روزي کړي دغه د پوره عزتمند ماحول ضروري ده الله رسول فرمایي لا تصاحب الا مؤمنا ته ملګرتیا ما کوه مګر د مؤمن سره کوه مؤمن سره ملګرتیا کوه ایماندوري دینداره سړي سره ملګرتیا یوري دوستي لاره د هغې اثر در باندې رسي تو خپله دینداره کېږې یو روایت شردریمي الله رسول فرمایي المرء علی دین خلیله سړی په طریقې د ملګري باندې ملګری کیم طور طریقه اختیار کوي هغه سړی هغه طریقه اختیار کوي فلینظر احدکم من یخالل نو نظر کوي چې تو ملګره سیکته ملګري دې سیکتي په دا نظر کوه ملګري د دینداره دی او که بېدینه دی که بېدینه ملګري دی وي به په تو باندې بېدیني غالبار سي او که دینداري ملګري دی به په تو باندې دینداري رسي انسان د ماحول غلام ده دغه د پوره نیک مجالس وي د بیانینا وي خانقادو یا تبلیغ دعوت تبلیغ محنت ته په داسې ژویو سې عزتمند خپل وختونه لګول چې میشتو سې ماحول بدل شي د دې پوره خو ټول نیتونه کوي انشاءالله امین اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى کریم ربا میری د زندگی ټول گناهونه معاف کړي سرم پردې مې وسوته ذلیل و رسوا مې ما کې خفا و شرمنده و بې عزته مې ما کې
دینداری تقوا پرهیزګاري مې نصیب کړي یا الله اخلاص مې نصیب کړي یا الله هر انسان زړه ته خبر یې ربه یو سړی په دنیا کې د بل انسان نه خو خپل ځان پټوی شي په خولې خطو کوی شي او ربه تو خو بره راست په زړه باندې خبر یې یا الہ العالمین تو نه وسیک څه شی پټ کړي ربه یا الله د میش دغه عمل د خپل رضا سبب وګرځوي د امت ته پوره د هدایت سبب وګرځوي یا الله میش ته د مدرسه ستره یا کې جوړه یا کې آبوده یا کې یا الله بیار نه پروزیا شه ربه یا الله د مرګ رس هغه اعمال رنه وکړي چې ته پروزي کېږې د داسې ګنده اعمال نه مې وسوتې چې ته په ناراض کېږې کریمه ربه په امت شه ډېر پریشان حال خلک دي پریشانی یې ختمې کړې ربه یا الله ډېر وې داسې چې قرضې وي په بندې کریمه ربه هغې د قرضې د ادایګي انتظام وکړې ربه ډېر وې داسې چې کاروبار وي نه چار لیارې وي نه یا الله هغې ته حلول کاروباري نه ورکړې حلول معیشت ورکړې یا الله د چاوي هغې ته برکتي نه پښه وچوې یا الله ډېر غریبون مسکینون وې ماشوم په دې انتظار وي لار بار وي ګوري چې که چاته شی راوړل یا الله د مهنګایي دور ده د غریبون مسکینون مدد وکړه ربه د غریبون مسکینون مدد وکړه ربه یا الہ العالمین دمره مې مړ ما کې چې سې پرې ته روزي نه وې یا الله په هغه وخت باندې مرګ روولې چې ته روزي وې یا الله قبر آخرت مې په خوري ما کې محشر مې اندون شه مې رسوا ما کې ير د جهنم نه پناه روکې جنت الفردوس مې نصیب کې یا الله سمره طالبون جمع دي دا ټول با عمل عالمون حافظون کاریون د دین داعیون جوړ کې ربه وصلی الله تعالی